د امریکا اسرائیل صهیونیست رژیم او ایران ترمنځ له اوربند وروسته د لبنان دولتي خبري اجانس NNA د دې هیواد د عامه روغتیا وزارت له چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اسرائیل صهیونیست رژیم په تازه برید کې 102 کسانو خپل ژوند بایللی او 890 نور ټپیان شوي دي. دا بریدونه پر داسې مهال ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د امریکا، ایران او اسرائیل ترمنځ د یو موقتي اوربند په اړه راپورونه خپاره شوي وو. د سرچینو په وینا ایران د اوربند د منلو لپاره څو شرطونه وړاندې کړي وو چې هغوی کې یو شرط پر لبنان د اسرائیل صهیونیست رژیم د بریدونو درول و، خو اسرائیل له اوربند سرغړونه کړې او خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. پر لبنان د اسرائیل صهیونیست رژیم له لوري تازه بریدونو په خبرګون کې د ایران اسلامي جمهوریت د نشراتو IRIB دولتي خبري شبکې د دې هیواد سپاپاستاران ځواک له قوله ویلي که پر لبنان بریدونه سملاسي ونه درېږي دوی به داسې ځواب ورکړي چې پښیمانه کوونکی به وي. د رسنۍ یو پیغام کې د ایراني چارواکو له لوري ویل شوي موږ د ژمنې ماتونکو متحده ایالاتو او د هغوی د صهیونیست ملګرو لپاره سخت خبرداری ورکوو که د ګران لبنان پر وړاندې بریدونه سملاسي پای ته ونه رسیږي موږ به خپله دنده ترسره کړو او په سیمه کې به د یرغلګرو لپاره پښیمانه کوونکی ځواب ورکړو. پر ویاړلي حزب الله هر ډول برید د ایران پر وړاندې برید ګڼل کیږي. ایرانی چارواکو په دې اړه باندې خبرې کړې دي که د لبنان پر جنوب د اسرائیلو بریدونه پای ته ونه رسیږي نو دوی به له امریکا سره د موقت اوربند د پای ته رسولو په اړه باندې جدي خبر وکړي. اوسني حالت ته په کتو سره د دې قوي احتمال شته که اسرائیل خپلو بریدونو ته د حزب الله ډلې پر وړاندې دوام ورکړي، ښایي د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته سوی اوربند په څو راتلونکو ورځو یا ډیر ژر پای ته ورسیږي. پر لبنان د اسرائیل صهیونیست رژیم تازه بریدونو ته په نړیواله کچه یو شمېر غبرګونونه هم ښودل شوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر لبنان د اسرائیل صهیونیست رژیم وروستي بریدونه د دې ښکارندویي کوي چې دغه هیواد له مخکې پلان درلود څو د کړکېچ کمولو لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې کمزوري کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د تهران او واشنګټن له 2 اونیز اوربند د پریکړې هرکلی کړی او له دواړو لوري په لبنان کې هم د اوربند د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د بخښنې نړیوال سازمان هم له اسرائیلي رژیم غوښتي په لبنان کې په ګڼمېشتو سیمو کې د ویجاړونکي مرګ ژوبلې او ویجاړۍ له کبله خواشیني یو. اسرائیل باید له نړیوال بشري قانون سره سم خپلې ژمنې پر ځای وساتي او ډاډ ترلاسه کړي چې ملکي وګړي خوندي دي. دا مهمه ده چې اسرائیل وایي چې اوربند پر لبنان نه پلی کوي او د اوربند خطر کې هم جګړه ممکن بیا پراخه شي. دغه صورت کې فکر کوم دا د یو سیاسي فشار په توګه باندې استفاده کیږي په ایران باندې، خو ایران ممکن غیر مستقیم ځواب ورکړي او د عملی پوځي اقدام لپاره لا تر اوسه پورې وضعیت نه ده ښکاره شوی. که جګړه پراخه شوله مستقیم ایران، اسرائیل، لبنان او احتمالا امریکا دا به د هرمز د تنګي د تړلو په وړاندې باندې یو بیا جګړې ته راوګرځي. سیاسي شنونکي بیا خبرداری ورکوي که د تاوتریخوالي دا لړۍ دوام ومومي نو شخړه ښایي پراخه سي او د سیمې نور هیوادونه هم پکښې ښکیل سي. دوی ټینګار کوي چې د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنیو ډیپلوماټیکو هڅو ته اړتیا ده. د پراخې جګړې خطر شته، خو لوی ځواکونه عموما د مستقیمې ټولیزې جګړې مخه نیسي. دا دریځ د ایران استراتیژي ښیي د مستقیمې جګړې پر ځای د متحدینو فشار او غبرګونونه کارول دي. د ایران او اسرائیل صهیونیست رژیم ترمنځ وروستي لفظي ګواښونه او پوځي تحرکات د منځني ختیځ وضعیت لا پسې اساس کړی دی. که څه هم د اوربند هڅې روانې دي خو د شرطونو پر سر اختلافات ښیي چې لا هم د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره روښانه لار نه ده موندل سوې.